بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة اليوتيوب لأكاديمية الأفغان التعليمية. قد وصلنا إلى الدرس 25 وسنتحدث في هذا الدرس عن أخطر الأمراض في العالم وهو الجهل. ګرانو زده کوونکو 25 درس ته رارسېدلي یو. مخکې تر دې چې درس را پیل کړو تاسو د افغان تعلیمي اکاډمي د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل ملګري او دوستان هم در سره خبر کړئ. راځو درس را پیلوو. په تیرو درسونو کې موږ او تاسو ضمیرونه ویل. ضمیر مو دوه ډولونو ته وویشي چې یو ښکاره ضمیر او بل هم پټ ضمیر و، او بیا مو ویل چې زموږ او ستاسو کار د ښکاره ضمیر سره دی. هغه مو دوه ډولونو ته وویشي چې یو هم الضمیر المتصل او بل یې هم المنفصل، یا یو هم فاعلي ضمیر بل هم مفعولي ضمیر. هغوی مو تعریف کړل، ومو پیژندل، په جملو کې مو استعمال کړل، په کتاب کې مو هم ځانو ته مشخص کړل. راځو نن یوه بله اړینه موضوع چې د اشارې الفاظ دي وایو. اسم الاشاره، د اشارې اسم، کلمه یا هم لفظ. راځو تعریف ته. هغه اسم دی، یعنی هغه کلمه ده، اسم دی چې د اشارې کولو لپاره کاریږي. کله چې موږ یو شي ته اشاره کوو، هغه که نږدې وي لکه دا تخته، که مثلا ورڅخه لیرې وي لکه دیوال، چې کله اشاره ورته کوو یعنی ګوته داسې ورته نیسو، شی مشخصوو، معلوموو یې، نو دلته د اشارې الفاظ کاریږي. مثلا موږ وایو دغه ډاکټر دی، هذا طبیب، ذلک معلم، هغه ښوونکی دی. ګوره معنا ښوونکی زما څخه په لیرې فاصله کې دی، نو ذالک مې ورته استعمال کوي، او طبیب ما ته په نږدې فاصله کې دی، نو ځکه مې هذا چې شي کوي ورته استعمال کوي. بیا راځو د اشارې د الفاظو یا د اسماو ډولونو ته. اسم الاشاره پر دوه ډوله ده. یو د نږدې اجناس لپاره چې یو جنس تا ته نږدې وي ته اشاره ورته کوي، او بل هم د لیرې اجناس لپاره یو جنس تا څخه لیرې دی او ته غواړې چې ورته اشاره وکړې. نو لومړی راځو د نږدې اجناس لپاره د اشارې استعمالیدونکي الفاظ وایو. مفرد، مثنا، جمع، مذکر او مؤنث. په دې کې سته متکلم مخاطب غایب نسته پکښې کې. که چیرې یو جنس مفرد وي او مذکر هم وي او تا ته نږدې هم وي، ته غواړې اشاره ورته وکړې، نو هذا استعمالوو. هذا معنا دغه نارینه. که چیرې مفرد وي مؤنث وي او نږدې وي، هذه ښځینه. که چیرې مثنا وي، هذانی د مذکر لپاره، هاتانی د مؤنث جنس لپاره. او که چیرې جمع وي او مذکر وي یا هم مؤنث وي، د دواړو لپاره هؤلاء استعمالوو، یعنی په جمع حالت کې د اشارې الفاظ سره مشترک دي. راځو د هر یو مثال ته. مثلا هذا طبیب، دغه ډاکټر دی. هذه طبیبة، دغه ډاکټره ده. هذانی طبیبان، دغه دوه ډاکټران دي. هاتانی طبیبتان، دغه دوی ډاکټران دي. هؤلاء طبیبون، دغه ډیر ډاکټران دي. یا هم هؤلاء اطباء، دغه ډیر ډاکټران دي. هؤلاء طبیبات، دغه ډیری ډاکټران دي. خو یوه خبره ستاسو باید په یاد وي چې دغه جمع حالت یوازې د عقل لرونکي اجناس لپاره استعمالیږي. که چیرې جمع د داسې اجناس و چې هغوی عقل نه درلودي، بیا د هغو د جمع لپاره مفرد مؤنث استعمالوو. صحیح سو؟ هم په مفرد حالت کې هم په جمع کې. راځو د لیرې اجناس لپاره. که چیرې اجناس لیرې وي، زموږ څخه په لیرې فاصله کې وي، نو بیا هغه الفاظ نه کاروو بلکې دا الفاظ کاروو. ذالک هغه نارینه، تلک هغه ښځینه، ذالکما هغه دوه نارینه، تلکما هغه دوه ښځینه، اولئک په جمع کې دلته هم سره یو رقم دی، هغه ډیر نارینه او یا هم ښځینه اجناس. راځو مثالو ته. ذالک مهندس، هغه انجینر دی. تلک مهندسة، هغه انجینر ده. ذالکما مهندسان، هغه دوه انجینران دي. تلکما مهندستان، هغه دوه انجینران دي. اولئک مهندسون، هغه ډیر انجینران دي. اولئک مهندسات، هغه ډیری انجینران دي. ګرانو زده کوونکو، خدای پاک دې وکړي چې په درس به ښه پوه سوي یاست. راځو د کتاب پر لار. ګرانو زده کوونکو، کتابونه مو خلاص کړئ. راځئ 25 درس راواړوئ.
صفحه نمبر 99. راځو خپل درس را پیلوو. آماده است؟ هل انتم مستعدون؟ فلنبدأ. الدرس الخامس والعشرون، 25 درس. اخطر ډیر خطرناک الامراض د ناروغیو، یعنی په ناروغیو کې تر ټولو خطرناک ناروغي هم مرض. الصفحة 99، 99 صفحه. دعا راوی غوښتل امیر حکماء هوښیاران بلده د خپل ښار. فسأل پوښتنه وکړل هم د دې هوښیارانو څخه، د دې حاکمانو څخه، ما څه شي دي اخطر ډیر خطرناکه الامراض د ناروغي، یعنی په ناروغي کې تر ټولو خطرناکه ناروغي کومه ناروغي ده؟ قال وی ویل احد یوه هم د دې حاکمانو ایها الامیر، ای امیره، اخطر ډیر خطرناکه الامراض د ناروغي هو هغه دی الجهل ناپوهي. فسأل پوښتنه وکړل هو د دغه یو نفر څخه الامیر امیر، وما او چې شي د دوا هو د دې جهل یا ناپوهي یا رجل ای سړی. فاجاب نو دې سړي جواب ورکړي دوا هو د دې ناروغي الحبر رنگ دی والقلم او قلم دی. فقال ویل الامیر امیر و او کیف څنګه کېدای سي ذلک دغه، یعنی څنګه د دې رنګ او قلم په واسطه موږ ناروغي ختمولی سو. رد جواب یې ورکړي الرجل سړي لابد چاره نسته ان د دې څخه نعلم چې موږ ورزده کو الاولاد بچانو ته القراءة الوستل والكتابة او لیکل. د دې څخه هیڅ چاره او خلاصون نسته، خامخا به ورزده کو. الامیر امیر جزاک الله، جزا بدله درکړي کوه تا ته الله پاک خیرا ښه بدله یا د ښو بدله. سنقوم موږ به ترسره کول وکړو په بناء په جوړولو سره المدارس د ښوونځیو والمراکز او د مرکزونو العلمیه د ښوونیزو، موږ به مکتبونه او ښوونیز ځایونه تشکو جوړ کړو. راځو د تمریناتو ورته. التدريبات تمرینونه. التدريب الاول لمړی تمرین. اختر المعنى الصحيح، سم معنا انتخاب که فيما فهغه معناګانو کې یلیه چې درته ویل کیږي مما بین د مابین څخه القوسین د دوه قوسونو. سیسو دواؤه الحبر، الحبر څه معنا؟ الدوات البحر الكلام، الدوات مشمانی یا رنگ ته ویل کیږي. سنقوم ببناء المدارس، سنقوم څه معنا؟ سنعمل، سنبني، سنترك، بدلته سنعمل سیدی معنا موږ به ترسره کول وکړو. دعا امیر، دعا راوی غوښتل، طلب حبس امر، طلب غوښتنه څخه وکړه چې راسي. راځو دوهم تمرین ته. التدريب الثاني، دوهم تمرین. اجب عن الاسئله الاتيه، د راتلونکو پوښتنو ځوابونه ورکړئ. من دعاهم، څوک یې راوغوښتل؟ الامیر امیر. دعا الامیر حکماء بلده عن په اړه ای شیء د کوم شي سأل پوښتنه وکړل الامیر امیر، سأل پوښتنه وکړل الامیر امیر عن اخطر الامراض، دا خطرناک ترین ناروغي په اړه. ما چې شي د دوا الجهل د ناپوهي، دواؤه الحبر والقلم، دلته کتاب کې دا لیسته. او هل آیا قبل ويمنل الامیر امیر رأي نظر الحکیم د هوښیار سړي؟ نعم هو قبل الامیر رأي الحکیم. دا پاته جواب سو. راځو دریم تمرین ته. التدريب الثالث، دریم تمرین. استخرج روابسه من النص، د متن یا عبارت څخه جمع الكلمات التاليه، دراتونکو کلمو کلمې در کړي دي مفردي کلمې، تاسو به د په متن کې جمع چشکی پیدا کړئ. ډېر اسانه تمرین دی. المدرسه ښوونځی، المدارس ښوونځي، نور خپل راوباسي. التدريب الرابع، څلورم تمرین. رتب الكلمات التاليه، راتونکې کلمې منظمې کړئ. لتكون چې ته جوړې کې من هذا دغه کلمو څخه جملا جملې مفیدة
معناداره یعنی چې مفهوم یې پوره وي. دعا بلده الامیر حکماء. دعا الامیر حکماء بلده. صحیح شو؟ دا بله تاسو د کتاب څخه په استفاده دا نور دوې جملې هم سره منظمې کړئ. التدریب الخامس پنځم تمرین. اضف الاسماء. اضافه که اسمونه یا نمونه الى الضمائر و دغه ضمیرو ته. هو د د ها د دې. ګورئ په تېر درس کې موږ او تاسو متصل یعنې مشتې ضمیرونه وویله. دا هغه ضمیرونه دي. کما فی المثالین لکه څنګه چې په دې دوه مثالو کې راغلي دي. مثلا هذا قلم المدرس. ګورئ هذا د اشارې اسم دی چې په نن په درس کې مو ویلي او قلم المدرس د استاد قلم دی. اوس د استاد پر ځای موږ فقط څه کوو د ضمیر استعمالو د هذا قلمه دغه د قلم دی یعنې متصل یا مشتت ضمیر کاروو. راځو اولی صفحې ته. هذا کتاب مریم. هذا کتابها. بس ګرد د متصل ضمیرونه غواړي. دغه آخري اسم چې په هره جمله کې راغلی دی هغه ایستګي پر ځای یې ضمیر کښی دی. که مؤنث اسم و ها که مذکر اسم و هو کښی دی. هذا مکتبه. مکتب المدرس. مدرس مذکر اسم دی. ټول همدا ستاسو چې کې جوړ کړئ ځکه د نن ورځ د ګرامر درس پکښې استفاده کیږي. التدریب السادس شپږم تمرین. تأمل المثال. په دې مثال کې ښه غور او فکر وکړه. ثم اکمل البقیة. او بیا بشپړ کړه هغه پاته مثالونه. په دې مثالو کې هم ګورئ ټوله متصل یا هم مشتت ضمیر راغلی دی. ښه فقط تېر درس مازده سره تعقیب کړئ. بناء المسجد. د مسجد جوړول. بناؤه د جوړول. فی بنائه د په جوړولو کې. رداء الرجل د سړي پټو. رداؤه د پټو. فی ردائه د په پټو کې. صحیح شو؟ فناء البیت د کور انګړ. فناء د انګړ. فی فنائه د په انګړ کې یا د په نس کې د سرای غول یا نس یا انګړ چې ورته وایي. یعنې ګورئ ګرد متصل ضمیر دی. ښه مشتت ضمیر دی. راځو اووم تمرین ته. التدریب السابع اووم تمرین. حاور زمیلک. د هم صنفي سره محاوره وکړه مستعینا بما یلی د راتلونکو جملو په کومک یا مرسته سره. هل آیا تستطیع ته کولی سې ان دا تکتوبه چې ته ولیکې عنوانک ستا ادرس. نعم هو استطیع زه طاقت لرم کتابته د لیکلو هو د دې ادرس. ګورې نور د ادرس نوم نه یادي بلکې ضمیر یې پر ځای چې کوي متصل یا مفعولي ضمیر یې کار کوي. این چیرې تعلمته تا زده کړې ده الکتابته لیکنه یا لیکل یا اخي ای ورور زما. تعلمت ما زده کړې ده ها. ګورئ دغه کتابت د لیکنه فی المدرسه دی په ښوونځي کې. یعنې په ټوله محاوره داسې ده په سوال کې اسم راوړی دی او په جواب کې به دا پر ځای ضمیر کار کړی دی. راځو اتم تمرین ته. التدریب الثامن اتم تمرین. هاتي راوړه جملا جملې من عندک د خپل ځانه کما فی المثال لکه څنګه چې په مثال کې راغلی دی. عاصم احسن تلمیذ فی المدرسه. عاصم احسن شترین تلمیذ شاگردی فی المدرسه په ښوونځي کې. صحیح شو؟ او حقیبتی زما بستی. اوس نو حقیبتی اجملو حقیبتین فی المدرسه. حقیبتی زما بستی اجملو شایسته ترینه ده. حقیبتین بستی فی المدرسه په ښوونځي کې. صحیح شو؟ احمد اکبر تلمیذ فی المدرسه. فقط ماضی دلته د احسنو پر ځای باندې تیشوا کوي. دغه د قوس صفتونه واچوي او د جنس نوم خپله بدلیږي. صحیح شو؟ راځو نهم تمرین ته. التدریب التاسع نهم تمرین. الثروة اللغویه من وسائل د اسباب څخه التعلیم د زده کړې. الکتاب. الکراسة کتابچه. الاذاعة رادیو. التلفاز تلویزیون یا ټي وي چې موږ ورته وایو. السبورة تخته. المجلة مجله. الجریدة جریده او المعجم ډیکشنري. الانترنت او یا الشبکه انټرنیټ او المسجل ټیپ یا ریکارډر د اواز ثبتونکی.
ازو اخري او وروستي تمرین ته. الواجب المنزلي کورنی کار. اکمل الجمل الآتیه راتلونکي جملې بشپړې کا بکلمات مناسبة په سمو کلمو سره مما د هغه څخه یلی چې درته ویل کیږي. مدرس، امام، مدیر، تلمیذ، طبیب، عمال. عمال معنا کارکوونکي او د نور خو تکراري لغاتونه دي. اوس به نو یو مناسب لغات دلته چې شي کوي سره یو ځای پکښې ځای پر ځای کوي. احمد مدرس اللغة العربية. احمد د عربي ژبې ښوونکی دی. انا تلميذ سيسو انا تلميذ في الفصل السابع. یا انا تلميذ الفصل السابع زه د اووم صنف زده کوونکی یم. هم عمال المصنع. هم دی عمالو کارکوونکي دي المصنع د کارخانې. او یاسر طبیب ډاکټر دی الاسنان د غاښونو. او ذاک هغه ګوره ذاک یا ذالک د نوم په درس کې موږ دواړه یو شی دي. ذاک هغه امام المسجد د مسجد امام دی. او هذا دغه مدیر دی المدرسه د ښوونځي. ګرانو زده کوونکو 25م درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر بل درس پورې تاسو پر الله تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. إلى اللقاء. سأراكم قريبا إن شاء الله.